سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر له وعدې سره سم په ټاکلي تاریخ حاضر شوي یو چې تاسو ته د افغانستان الکترونیکي زده کړې پیل کړو د افغانستان الکترونیکي زده کړې په افغانستان کې د انټرنیټ پر مټ نوی فعالیت شروع کوي زموږ دا زده کړې څلور برخې لري لومړی د ژورنالېزم دویمه انګلیسي درېیمه د تاریخ برخه ده او همداشان څلورمه برخه زموږ د ویب ډیزاینینګ دی موږ خپل زده کړو ته پراختیا ورکوو او دې ته په دې کې نورې برخې هم شاملوو زموږ لومړنی درس دی زه سعید صافی او د همدغې پروګرام د ژورنالېزم د برخې استاد یم دا چې د ژورنالېزم پیل کوو نو باید لومړی ژورنالېزم وپېژنو د ژورنالېزم د پېژندنې لپاره باید لومړی د ژورنالېزم کلمه وپېژنو همدا د ژورنالېزم کلمه دا د دوه کلمو ترکیب دی یوه یې ژورنال دی او بل ازم دی دا کلمه د ژورنالېزم چې ده دا د لاتیني ژبې کلمه ده چې له دوه کلمو څخه ترکیب شوې ده ژورنال او ازم ژورنال په معنا د یادښتونو دی هغه د همغه مهال د لاتیني ژبې ژورنال کلمه یادښتونو ته ویل کېدله په دې یادښتونو کې د جنګ خاطرې د مینې کیسې او نور شامل وو همداشان ازم مکتب ته ویل کېدو د ژورنالېزم دا کلمه د فرانسوي ژبې له لارې انګلیسي ژبې ته داخلیږي هلته په انګلیسي ژبه کې د ژ توری نشته دی ژ په جیم بدلیږي ژورنال ترېنه جوړیږي همدغه شان د ازم کلمه په خپل ځای راځي چې له دې څخه ژورنالېزم جوړیږي اوس مهال په نړۍ کې زیات د همدغې ژورنالېزم ته د ژورنالېزم کلمه معمول ده ځکه چې انګلیسي ژبې زیاته پراختیا کړې ده په انګلیسي ژبه کې ترې ژورنالېزم جوړ شو ګرانو لیدونکو د ژورنالېزم کې مو وویل چې له دوه کلمو څخه ترکیب شوی دی ژورنال او ازم همدغه د ژورنال کلمه د فرانسوي ژبې له لارې انګلیسي ته داخلیږي هلته د ژ توری نشته ژ په جیم بدلیږي ژورنال ترېنه جوړیږي همدا د ژورنالېزم کلمه په ژورنالېزم بدلیږي چې اوس د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې ورته ژورنالېزم ویل کیږي د ژورنالېزم دپاره یو ټاکلی تعریف نشته دی چې موږ ووایو دغه ټاکلی تعریف دی او په همدې په اساس به یې تعریف کړو هغه په دې اساس چې ژورنالېزم کې وخت ناوخت نوښتونه کیږي لومړیو کې چې کله ژورنالېزم منځته راغلی بڼه یوازې لیکوالۍ پورې محدوده وه او یوازې لیکنې کېدلې لومړیو کې یوازې ورځپاڼې چاپ کېدلې هغه مهال چې یوازې ورځپاڼې چاپ کېدلې لکه څرنګه چې تاسې پوهېږئ چې په ورځپاڼې کې غږ نه انتقالېږي او نه پکې ویډیو انتقالېږي نو یوازې دا ژورنالېزم ټول په لیکلو پورې محدود و هماغه مهال د دې ژورنالېزم تعریف داسې و چې یوازې دغه لیکلو پورې محدود و شاید تعریف یې داسې وی چې په حقیقت او واقعیت بیانول په لیکنې بڼه دې ته ژورنالېزم وایي دا یې د هغه وخت تعریف و د یو څه وخت په تېرېدو سره راډیو منځته راغله دغه وخت شاید د ژورنالېزم تعریف یو څه تغییر کړی وي چې د په لیکنې بڼه او په غږیزه بڼه د واقعیت او حقیقت بیانولو ته ژورنالېزم وایي ځکه چې راډیو منځته راغله تعریف هم یو څه تغییر شو همداسې د یو څه وخت وروسته انټرنیټ او تلویزیون منځته راغلی د انټرنیټ او تلویزیون منځته راتګ د خلکو زیاتې غوښتنې پوره کړي دا چې د خلکو زیاتې غوښتنې پوره کړي نو دلته یې تعریف یو څه نور هم تغییر وکړو هغه وخت شاید تعریف داسې و چې د حقیقت او واقعیت بیانول په لیکنې انځوریزه او غږیزه بڼه دې ته ژورنالېزم وایي لیکنې او غږیزه بڼه خو له وړاندې وه دغه د تصویري بڼه هم ورسره یو ځای شوه تعریف یې هم یو څه تغییر وکړو اوس چې نوې او عصري ټکنالوژي منځته راغلې ده او د ژورنالېزم نړۍ ته د یو کلي حیثیت ورکړی دی اوس یې تعریف ډیر بدل شوی دی مثلا موږ به ووایو چې داسې ژورنالېزم د واقعیت او حقیقت بیانولو ته وایي چې دغه واقعیت او حقیقت په لیکنې غږیزه انځوریزه او په ژوندۍ بڼه خلکو ته وړاندې کوي دا شاید اوس تعریف همداسې وي نو ژورنالېزم ځان لپاره ټاکلی تعریف نه لري موږ نه پوهېږو چې په دې کې به وړاندې څومره پرمختګونه کېږي له دغې نوې ټکنالوژۍ به وروسته څه شی منځته راځي چې دغه نوې شیان کله منځته راغلل تعریف هم هغه وخت تغییر کوي خو موږ به یې د یو مسلک په توګه د ځینې تعریفونو په اساس وپېژنو دا چې د ځینې تعریفونو په اساس یو وپېژنو هغې وړاندې به بیا هم ووایم چې ژورنالېزم کې نوښتونه کېږي
نو د همدغې نوښتونو په اساس ژورنالیزم دپاره ټاکلی تعریف نشته او نو تر اوسه د ژورنالیزم پوهانو یو ټولمنلی تعریف نه دی رامنځته کړی هغه ځکه چې یو وخت ژورنالیزم یوازې ورځپاڼه پورې او محدود و چې ورځپاڼو کې یوازې لیکل کیږي ورپسې راډیو منځته راغله چې ژورنالیزم کې غږ هم رامنځته شو بیا په لیکلې او غږیزې بڼې پورې محدود و وروسته پکې تلویزیون منځته راغلی چې دغه وخت ژورنالیزم په لیکنې انځوریزه او غږیزه بڼه پورې محدود اوس چې نوې ټکنالوژي منځته راغله همغه شیبه چې دلته څه شی ترسره کیږي ټوله نړۍ ته خبرېږي مثلا ژورنالیزم یې په ژوندۍ بڼه نشروي نو اوس یې تعریف نور هم تغییر کړی دی اوس ژورنالیزم د یو تعریف په اساس پیژنو د بي بي سي خبریاله صفیه حلیم په خپل کتاب ژورنالیزم کې لیکي چې ژورنالیزم د حقیقت او واقعیت بیانولو هنر ته وایي هغه وایي د حقیقت او واقعیت چې موږ په کوم هنر باندې نورو ته وایو همدغه هنر ته ژورنالیزم وایي هغه څنګه هغه لیکي چې د یو باچا خوب ویني چې ټول غاښونه یې په خوب کې غورځېږي د خوب د تعبیر لپاره خپل نجومي راغواړي نجومي څخه د خوب تعبیر غواړي نجومي ورته د خوب تعبیر په دې ډول کوي چې باچا سلامت ستاسې د کورنۍ ټول غړي به مري وروسته به ته مرې دا د غاښونو د غورځېدو تعبیر ورته په همدې ډول کوي چې ته به وروستی مرې خو له تا به مخکې د کورنۍ غړي مري باچا د کورنۍ د غړو په د وړاندې له دې نه په وژلو باندې غمجن کیږي او د هغې نجومي څخه سر کټ کوي بل نجومي راغواړي هغه ورته وایي چې باچا ستا د خوب تعبیر په دې ډول دی چې ته به تر ډېره ژوندی نو باچا دغې نجومي ته ډالۍ ورکوي دا کوم چې ورته ویلي ته به تر ډېره ژوندی په ظاهرا دواړو خبرو کې توفیر ښکاري خو معنا یوه ده معنا یې څنګه یوه ده دغه دویم نجومي چې ورته ویلي دی چې ته به تر ډېره ژوندی نو د دې هم دا معنا ده چې د کورنۍ غړي به یې تر مخکې مري همدغې هنر ته چې څنګه حقیقت نورو ته وړاندې کړو همدغې ته ژورنالیزم وي اوس د ژورنالیزم ارزښت ډیر زیات دی په نورو ټولو مسلکونو باندې د ژورنالیزم اغیز شته دی لکه په سیاست باندې د ژورنالیزم زیات اغیز دی په امریکا کې یو سیاستمدار سیاست کوي همدا ژورنالیزم دی چې د سیاست ته پراختیا ورکوي او ټوله نړۍ پرې خبروي چې په یو نوم باندې یعنی په دغه نوم باندې په امریکا کې یو سیاستمدار دی او سیاست کوي که چیرته رسنۍ تلویزیون او راډیو انټرنیټ نه وي نو نورې نړۍ خلک له دې نه خبرېدل چې په امریکا کې په دغه نوم باندې سیاستمدار شته دی د سیاست به یوازې په امریکا هیواد پورې محدود پاتې شوی وي نه همدا شان په نورو برخو باندې هم زیات اغیز دی په ورزشي برخه اقتصادي برخه په ټولو برخو باندې اغیز شته دی نو د ټولو مسلکونو والا او ته پکار ده چې د ژورنالیزم په اړه باید وپوهیږي هغه د ژورنالیزم اساسي شیان باید وپېژني د ژورنالیزم اغیز د ژوند په هر اړخ شته دی په هر حال راځو بیرته خپل درس ته ننني درس کې موږ وویل چې ژورنالیزم له دوه کلمو څخه ترکیب شوی دی ژورنال او ویزم همدغه ژورنالیزم کلمه د فرانسوي ژبې له لارې انګلیسي ته داخلیږي چې په انګلیسي کې د ژ توری نشته ژ په جیم باندې بدلیږي ژورنالیزم ترېنه جوړیږي ومو ویل چې د ژورنالیزم لپاره ټولمنلی تعریف نشته دی ځکه نشته چې ژورنالیزم کې وخت نوښتونه راځي له تاسې ټولو مننه چې زموږ ویډیو مو تر پایه وکتله له موږ سره پاتې شئ موږ به همداسې وړاندې ځو او د ژورنالیزم ټولې برخې به درته وپېژنو تر بیا ښې چارې